بسم الله الرحمن الرحیم. لمن دې چې ټول به راته روغ او جوړ اوسئ او انشاءالله چې روغ به اوسئ ځکه ستاتیک درس ته ناست دی. د ستاتیک نه هم درس ده. په دې درس کې غواړو چې تېر درس په تعقیب باندې مثالونه حل کړو. البته دا مثالونه به یو اندازه ساده اوسي او کوشش کوو چې مثالونه سټپ بای سټپ سخته کړو. او همدارنګه په دې درس کې د ساین او کوساین د قوانینو په اړه هم بحث لرو. راځو لومړي سوال ته. لومړی سوال چې درې جزونه لري، ویلي دي چې په هر یو کیس کې د متوازي الاضلاع په طریقه باندې اف آر چې مساوي کېږي له اف یو جمع اف دوه سره وښایي، او همدارنګه د مثلث د قاعدې په اساس هم وایي اف آر وښایي. یا د دې متوازي الاضلاع څخه یو مثلث راواخلئ تر څو موږ پرې اف آر پیدا کړو. البته ما دا تمرین چې د هبلر له ستاتیک نه راخیستې هلته نه دي ویلي چې اف آر پیدا کړئ، خو زه کوشش کوم چې اف آر هم پیدا کړم. او بله خبره دا کړې چې ټولې معلومې ځلې او نامعلومې ځلې او همدارنګه د متوازي الاضلاع داخلي زاویې او د مثلث داخلي زاویې پکې علامت ګذاري کوي یا یې په نښه کوي. یو اصطلاح ورته کارولې په کتاب کې چې لیبل یې کوي. په دې جز کې داسې سوال ورکړی چې د اف یو قوه ده د افق سره یې 45 درجې زاویه جوړه کړې او د اف دوه قوه ده چې له امید سره یې 15 درجې زاویه جوړه کړې. لومړي سټپ کې موږ څه کول؟ په لومړي سټپ کې موږ د قوو ټیلونه سره یو ځای کول. د اف دوه قوې ټیل لرم، د اف یو قوې په ټیل ږدم، خو دلته چې امید سره 15 درجې زاویه جوړه کړې نو دې 15 درجو زاویې په اساس ډایرکشن په نظر کې نیول سره نو لومړی دلته یو امید خط دلته رسموم. که دا امید خط رسم هم نه کړم، همدغه اف دوه قوه په موازي ډول باندې دلته انتقال کړم نو امید سره به څو درجې زاویه اوسي؟ 15 درجې. تقریبا 4 واحده ما په نظر کې نیولم. دا په موازي ډول انتقالوم چېرته؟ دلته. دا کومه قوه ده؟ دا اف دوه قوه ده. اف دوه قوه ده. مقدار تیار معلوم ده 100 نیوټنه ده، 100 نیوټنه ده. په دویم سټپ کې موږ څه کول؟ د اف دوه د ټیپ نه یو موازي خط رسموم له چې سره اف یو سره موازي خط رسموم له اف یو سره. تقریبا انشاءالله چې موازي به 1 2 3 4 5 6 7 8 دا مې 8 واحده په نظر کې نیولې. سنس یې کومه شه ده؟ داسې ده. دا کومه قوه ده؟ دا اف یو قوه ده. په بل سټپ کې موږ څه کول؟ د اف یو د ټیپ نه یو موازي خط مو رسمو چې سره اف دوه سره یو موازي خط رسموم په همدې مقدار. دا کومه قوه ده؟ دا اف دوه قوه ده چې په موازي ډول من ته انتقال کړه. که دلته وګورو دا څه ده؟ یو متوازي الاضلاع ده. دا یو متوازي الاضلاع ده. اف دوه قوه ده. بله خبره دا کړې اوس دلته موږ څه پیدا کوو؟ محصله قوه پیدا کوو. نو محصله قوه چې سره مساوي کېږي؟ محصله قوه موږ وایو چې د ټیلونو نه تر چې پورې ده؟ تر ټیپونو پورې. نو یو خط رسمو تر څو د اف آر وښیي. دا څه شوه؟ اف آر ده. اف آر اف آر ده یعنې محصله قوه ده. اف آر څه ده؟ وایي اف یو جمع اف دوه ده. بله خبره دا کړې چې د دې متوازي الاضلاع داخلي
زاویه هم څنګه کوي پیدا کوي. نو زه راځم دا زاویه پیدا کوم. دې زاویې ته نوم ورکوم الفا. دا زاویه چې الفا ده دا زاویه به څه اوسي؟ دا به څه اوسي؟ دا به هم الفا اوسي. ولې به الفا اوسي؟ دا ځله او دا ځله څنګه دي؟ مساوي او موازي دي. دا ځله او دا ځله څنګه دي؟ مساوي او موازي دي. نو دې ترمنځ چې کومه زاویه دي دا دواړه هم څنګه دي؟ سره مساوي دي. نظر چشته هندسي ته. نو دا زاویه به څه اوسي؟ الفا به اوسي. ښه اوس چې زه الفا پیدا کوم نو زه مجبور یم چې دغه ځای نه تر دغه ځای پورې دا زاویه څنګه کومه پیدا کړم. دغه ځای نه تر دغه ځای پورې زاویه پیدا کړم. د دې زاویې د پیدا کولو لپاره زه ورته فرض مثال نوم ورکوم تیتا. د دې تیتا د زاویې د پیدا کولو لپاره زه اړ یم تر څو یو خبره باندې خو زه پوهېږم چې دغه ځای پورې زاویه څو درجې ده؟ 45. ولې دا خط او دا خط څنګه دي؟ موازي دي. دا خط او دا خط موازي دي نو دا زاویه به څو درجې اوسي؟ 45 درجې به دا هم اوسي. او دا یو قاطع په واسطه چې قطع شوي نو دا به هم څو اوسي؟ 45 درجې. ښه دا چې 45 درجې اوسي نو بل دغه زاویې باندې زه پوهېږم چې دا څو درجې ده؟ 15 درجې ده. مثال کې راته راکړي څو درجې ده؟ 15. د دوه او د عمود ترمنځ 15 درجې زاویه ده. ما ته اوس پکار ده د تیتا زاویې د پیدا کولو لپاره ما ته پکار ده د عمود او د افیو ترمنځ زاویه. فرض مثال دې زاویې ته زه وایم دې زاویې ته زه وایم ګاما زاویه. اوس چې دا ګاما زاویه زه پیدا کوم موږ پوهېږو چې دا خط او دا خط یو بل باندې عمود دي که نه. نو ګاما زاویه مساوي کېږي له چی سره؟ ګاما جمع که دا 45 درجې کوم دا به څو درجې سي؟ 90 درجې ځکه یو پر بل باندې عمود دي. نو د دې څخه ګاما زاویه څو درجې کېږي؟ 45. ګاما زاویه 45 درجې شوه. ښه چې ګاما زاویه 45 درجې شوه نو موږ ته څه شی پکار ده؟ تیتا. یعنې د اف یو او اف دوه ترمنځ زاویه ماته پکار ده. د اف یو او اف دوه ترمنځ زاویه څه شی ده؟ تیتا. تیتا څه سره مساوي کېږي؟ تیتا مساوي کېږي تیتا زاویه ګاما جمع څه؟ 15 درجې. ګاما جمع 15 درجې. ولې 15 درجې؟ ځکه د عمود او د دوه ترمنځ زاویه څو درجې ده؟ 15. او ګاما څه ده؟ د عمود او د افیو ترمنځ زاویه ده. نو چې 45 جمع 15 کومه څو راځي؟ 80 درجې. تیتا زاویه پیدا شوه 80 درجې. اوس زه راځم الفا زاویه پیدا کوم. الفا زاویه چې سره مساوي کېږي موږ وایو چې په متوازي الاضلاع کې داخلي زاویو مجموعه څو درجې ده؟ 360 درجې. ښه دغه زاویه به څه اوسي؟ دا زاویه دا به هم تیتا اوسي. تیتا اوسي یعنې څو درجې به اوسي؟ 80 درجې به اوسي. موږ پوهېږو چې په متوازي الاضلاع کې داخلي زاویو مجموعه څو درجې ده؟ 360 درجې. الفا جمع الفا جمع څو؟ تیتا څو درجې ده؟ 80. یو 80 جمع بل 80 دا به مساوي سي 360 درجو سره. الفا او الفا څو کېږي؟ 2 الفا. 80 څو کېږي؟ همداسې لیکلی شم چې 2 ضرب 80 360 سره مساوي کېږي. نو دغه څخه چې زه 2 الفا پیدا کوم دا مساوي کېږي 360 منفي 2 ضرب 80 درجې. دواړه خواوې به په 2 تقسیم کړو دا خوا به هم په 2 تقسیم. نو الفا به مساوي څو درجو سره؟ 360 منفي 120 درجې تقسیم پر 2. صفر نه چې صفر لاړ صفر 4 او 2 تقسیم 2 کوم څو کېږي؟ 120 درجې. نو الفا زاویه څو درجې شوه؟ دا زاویه 120 درجې شوه. او دا زاویه به هم څو درجې اوسي؟ دا هم چې الفا زاویه ده دا به هم 120 درجې اوسي. یو خو همدا خبره کړې او چې تاسې چې کوئ د متوازي الاضلاع داخلي زاویې پیدا کړئ او اف آر پکې وښایئ. د هبلر په ساتي کې صرف همدومره یو خبره کړې چې اف آر وښایئ.
بله خبره دا کړې چې د مثلث د قاعدې په اساس هم پکې اعتبار وښیي یا له همدغه متوازي الاضلاع څخه یو مثلث راواخلئ یو اعتبار پکې څرګند کړئ. او البته دې ځای نه تر دې زاویې موږ ته نامعلومه ده یو او د اعتبار ترمنځ زاویه ماته نامعلومه ده. هر نوم چې زه ورکوم فرض مثال ای زاویه دا نامعلومه ده، دا د ای زاویه سو نو دا به هم چې اوسي دا به هم د ای زاویه اوسي. او همدارنګه د اعتبار او د اف دوه ترمنځ زاویه هم نامعلوم ده. فرض مثال دلته وایم بي زاویه، دا چې بي زاویه وسو دا به هم چې اوسي د بي زاویه اوسي. نظر چی شته هندسي ته چې دا خط او دا خط اف یو خط دا اف دو سره موازي دي کنه، یو قاطع په واسطه چې قطع سوي نو د قاطع دا خوا زاویه او د قاطع دا خوا زاویه څنګه دي سره مساوي دي د متبادله او متوافقه زاویو په اساس. اوس راځو د مثلث له همدغه متساوي الاضلاع نه یو مثلث راخلم او لاندې لیکم. په همدغه اندازه کې یو موازي خط انتقالومه دلته. اته واحده ده یو انتقال په موازي ډول باندې لاندې ان شاء الله چې موازي به اوسي. اته واحده ده دا چې ده اف یو مې په موازي ډول دلته لاندې انتقال کړو چې مقدار څومره ده 200 نیوټن. د مثلث په قاعده کې موږ چې ویل د دې قوې په ټک باندې وسه د بل قوې ټک کړم، اوس د دوه قوې ټک لړم دی په ټک باندې کړ یا همغه قوه په موازي ډول باندې دلته انتقال څومره مقدار لري 4 واحده. دا اوس کومه قوه سوه دا اف دوه قوه سوه چې مقدار د څومره مقدار د اف دوه قوې 100 نیوټن. په بل سټپ کې موږ څه کول تل مو وصلو له چی سره له ټک سره چې دلته وصل کو یعنی دغه اف ار قوه په موازي ډول انتقال کړ چیرته دلته دا اوس چې سوه اف ار چې مساوي کیږي سره اف یو جمع اف دوه سره اف یو جمع اف دوه. لاندې مثلث مې دلته رسم کړ یا د مثلث قاعده مې تطبیق کړه. کولی شو چې د پاس مثلث هم رسم کړو بیا اف ار پرې پیدا کړو. موږ ته دا زاویه څنګه ده نامعلومه ده لکه ما ورته چې نوم ورکړی ای زاویه او دا زاویه ماته څنګه ده معلومه ده څو درجې ده 120 درجې ده 120 درجې او دا زاویه هم ماته څنګه ده نامعلومه ده چې نوم ورته موږ ورکړی بي زاویه. په هبلر کې همدومره ویلي چې تاسو همدومره کار وکوئ. زه اوس راځم اف ار قوه څنګه کومه پیدا کوم د اف ار قوه پیدا کوم. د دې اف ار د پیدا کولو لپاره زه مجبور یم چې د ساین او کوساین په قوانینو باندې پوه د ساین او کوساین په قوانینو باندې پوه ساین قانون کې څه وایي که فرض مثال موږ یو مثلث ولرو دې مثلث
دا ځله وي ای ځله ده او د دې ای ځلې مخامخ چې کومه زاویه ده کوچنۍ ای هغه زاویه ده او دغه بله ده بي زاویه ځله او د دې بي ځلې مخامخ چې کومه زاویه ده هغه کوچنۍ بي ده یعنې کوچنۍ بي څه معنی د بي مخامخ کوچنۍ زاویه او دغه ځله چې د سي او د سي مخامخ چې کومه زاویه ده هغه مې پوښودله په چې په کوچنۍ سي کوسین قانون کې اوس چې وایي کوسین قانون کې وایي که فرض مثال زه غواړم چې د ای ځله پیدا کړم د ای ځله پیدا کړم نو وایي چې ای مربع مساوي کېږي ای مربع مساوي کېږي د ای ځلې نه بغیر د نورو ځلو د مربعاتو مجموعه بي مربع جمع سی مربع منفي دوه چندې د بي او سی د ځلو حاصل ضرب بي ضرب د سی او ضرب د چې ضرب د بي او سی ترمنځ د زاویې کوسین یا د دې زاویې مخامخ د دې ځلې مخامخ چې کومه زاویه ده د هغې کوسین ای همدارنګه که چېرته زه غواړم یا بي پیدا کړم بي مربع مساوي کېږي د بي ځلې نه بغیر نورې کومې ځلې دي هغوی مربعات ای مربع جمع چې سی مربع منفي دوه چندې ای سی ضرب د کوسین دی د ای سی ترمنځ زاویه یا د بي ځلې مخامخ چې کومه زاویه ده بي ځلې مخامخ کومه زاویه ده کوچنۍ بي نو کوچنۍ بي کوسین دی بي یا پر مثال غواړم سی ځله پیدا کړم نو سی مربع مساوي کېږي سی ځلې نه بغیر نورې ځلو مربعات ای مربع جمع چې بي مربع منفي دوه چندې د همدې ځلو حاصل ضرب دوه ضرب د ای ضرب د بي ضرب د کوسین دی د سی ځلې مخامخ چې کومه زاویه ده یا د بي ای او بي ترمنځ چې کومه زاویه ده سی نو ضرب د کوسین د سی دته وایي د کوسین قانون کولی مو شو چې دا مو تر چیزه لاندې نیولی وای تر جذر لاندې فرض مثال لکه زه د ای ځله داسې کولی شم چې مساوي کېږي دواړه خواونه جذر ونیسم ای مساوي کېږي بي مربع جمع سی مربع منفي دوه چندې بي ضرب د سی ضرب د کوسین د ای یعنې د ای ځلې مخامخ چې کومه زاویه ده دا نورو کې مې هم داسې کولی شو چې جذر مې اخیستی او تر څو مې بي پیدا کړی دا دته وایي د کوسین قانون د سین قانون کې څه وایي د سین قانون کې وایي که فرض مثال زه غواړم ای د ای او ای پر سین یې د ای ځلې مخامخ چې کومه زاویه ده کوچنۍ ای پر سین ای مساوي کېږي دا مساوي کېږي په بي پر سین د بي ځلې مخامخ چې کومه زاویه ده بي دا مساوي کېږي سی پر سین سی د سی ځلې مخامخ چې کومه زاویه ده هغه دته وایي د سین قانون یا دا مې داسې هم لیکلی شو چې سین ای پر ای ځلې مساوي کېږي سین بي پر بي ځله دا مساوي کېږي سی پر سین سی پر سی ځله دې دواړو ته وایي د سین قانون او هغه ته وایي د کوسین قانون اوس راځو څنګه کولی شو چې د اف آر قوه زه پیدا کړم د اف آر قوه زه پیدا کړم دا وران اف آر نامعلوم ده کنه نو اف آر مربع مساوي کېږي څه سره د اف آر نه بغیر چې نورې کومې ځلې دي د هغوی مربعات اف یو مربع جمع اف دوه مربع یعنې څو 200 مربع جمع څو 100 مربع منفي څو دوه چندې همدې دواړو اف یو ضرب د اف دوه دوه چندې اف یو پکې څونه ده 200 ضرب څو ضرب د 100 ضرب د چې کوسین دی کومې زاویې د اف آر مخامخ چې کومه زاویه ده اف آر مخامخ کومه زاویه ده 120 درجې زاویه ده
نو دلته څخه اف ار مساوي کیږي که جذر یې وخوري دواړو طرفو اف ار به پیدا سي 240.8 240.8 نیوټن اصلا اشاریه نه وروسته چې راغله 240 راغله 315 چې راوند اف کړه مې ده نو څو راغله شپږ 315 راغله چې راوند اف کړه مې ده نو ټول 5 نړۍ د 5 مې یو اضافه کړه څو مې کړه شپږ هغه ته لیکلو ته اړتیا نشته اف ار مساوي شو 240.8 نیوټن اوس څو پوښتنه کوي چې ای زاویه کومه شی پیدا کولی شي او بي زاویه کومه شی پیدا کولی شي دا د ساين د قانون په اساس پیدا کولی شو خو زه ای زاویه او بي زاویه نه پیدا کوم وروسته مثالونو کې ان شاء الله پرې کار کوم البته کولای مو چې دا پورتنۍ مثلث مو راخیسته او بیا مو پرې د کوساین قانون څنګه کړی وی تطبیق کړی وی هلته به بیا الفا زاویه به کومه وه دا زاویه وه چې بیا مې یو 30 درجې زاویه ده دوهم جز کې داسې سوال ورکړی چې اف یو قوه 400 نیوټنه ده او اف دوه قوه 500 نیوټنه ده او دوی ترمنځ زاویه چې ده 120 درجې زاویه ده لکه تېر سوال غوندې پکې اف ار وښیي او همدارنګه داخلي معلومې ځلې او نامعلومې ځلې او داخلي زاویې په متوازي الاضلاع او مثلث کې وښیي او د متوازي الاضلاع په طریقه اف ار وښیي او همدارنګه د مثلث په قاعده باندې لومړي سټپ کې موږ څه کول لومړي سټپ کې موږ ټیلونه سره ځای کول د اف دوه ټیل لرم د اف یو په ټیل باندې ږدم په همدې مقدار کې همدا اف یو دوه قوه موازي ډول باندې انتقالوم پورته لس واحده ما په نظر کې نیولې اف دوه سره موازي ده دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته نهه لس یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته لس دا کومه قوه شوه دا اف دوه قوه ده چې ما هلته په موازي ډول باندې انتقال کړه پورته بل سټپ کې چې کوو د اف دوه د ټیپ نه یو موازي خط رسموم له چی سره اف دوه د ټیل نه یو موازي خط رسموم له اف یو سره اف یو سره مې چې موازي خط رسم کړه همدلته نه په موازي ډول باندې یو خط رسموم دا خط له اف یو سره موازي ده سنس به په دې طرف وسی دا کومه قوه ده اوس دا اف یو خط قوه ده چې په موازي ډول مې هلته انتقال کړه په بل سټپ کې چې کوو د دې په خاطر چې زه محصله پیدا کړم ټیلونه له چی سره یو ځای کوم له ټیپ سره ټیپونو سره دا اف او یو سټپ مې له یاده ووته کله مې چې اف یو له اف یو سره موازي رسم کړه د اف دوه له ټیپ نه مې یو موازي خط له اف یو سره رسم کړه بل سټپ کې مو چې کول د اف یو د ټیپ نه مو یو موازي خط له اف دوه سره رسموه دلته نه چې رسم کړم تیار دا خط د ده په ټیل د ده په ټیپ ده او هغه سره اف دوه سره موازي ده دا چې ده اوس دا اف ار ده چې مساوي کېږي له اف یو جمع اف دوه سره
یو خبره یو جز خو پکې همدا و چې تاسو چې وښیئ اف آر پکې وښیئ. بل ویلي چې دا داخلي زاویې د متوازي لاندې پیدا کوي. دا چې 130 درجې ده نو دا هم څو درجې اوسي 130 درجې. ولې ځکه دا ځله موازي ده له دې ځله سره او مساوي ده. همدارنګه دا اف یو مساوي ده له دې اف یو سره او موازي هم ده. نو دې ترمنځ چې کومې زاویې دي دا به هم څنګه اوسي نظر هندسي ته سره مساوي اوسي. نو دا به 130 درجې اوسي. چې دا به 130 درجې اوسي نو دغه زاویه به څه اوسي؟ دې زاویې ته زه ورکوم یعنې د X2 او F1 ترمنځ زاویه به څه اوسي؟ دې زاویې ته زه نوم ورکوم تیتا. دا چې تیتا شو نو دا به چې اوسي تیتا زاویه به اوسي. دا تیتا زاویه کومه شی پیدا کوو؟ تیتا زاویه همونږ ویلې چې د متوازي داخلي زاویو مجموع څو درجې 360 درجې. تیتا جمع 130 جمع دا بل 130 چې څو کې ضربومه 2 کې دا مساوي کېږي څو سره 360 درجو سره. موږ ته تیتا پکار ده. تیتا او تیتا څو کېږي 2 تیتا جمع 2 ضرب 130 مساوي کېږي 360 درجو سره. زه درڅخه چې زه تیتا پیدا کوم 2 تیتا مساوي کېږي 360 درجې منفي 2 ضرب دي 130 درجې. دواړه خوا یې په 2 وویشم دا هم په 2 تقسیموم. 2 له 2 سره اختصاریږي. تیتا مساوي کېږي 360 نه چې څو لاړ شي 260 2 په صفر کې 0 3 2 شپږ او په 2 کې 2 تقسیم په څو ده 2 360 نه چې 260 راشي څو پاتې کېږي 100 پاتې کېږي. 100 تقسیم 2 په څو پاتې کېږي څو کېږي 50. نو 50 درجې تیتا زاویه شوه. دا زاویه څو درجې شوه 50 درجې. نو دا زاویه به هم څو درجې اوسي دا تیتا زاویه به هم څو درجې اوسي 50 درجې. ولې ځکه چې دا ځل او دا ځل موازي دي او مساوي دي. دا ځل او دا ځل هم مساوي دي او موازي دي او دې ترمنځ زاویې چې دي مساوي دي نظر هندسي ته. یو خو همدا خبره کړې وه. بلې ویلې چې د مثلث د قاعدې په اساس تاسې اف آر پکې وښایئ. همدارنګه دا زاویه موږ ته څنګه ده نامعلومه ده که نه. دې ته زه نوم ورکوم فرض مثال الفا. دا چې الفا ده نو دغه زاویه به څه اوسي د اف یو او اف آر ترمنځ زاویه به څه اوسي الفا. ځکه اف یو او اف یو دغه ځله او دغه ځله سره موازي دي او د یو قاطع په واسطه څنګه شوي قطع شوي. نو نظر هندسي ته د متوافقه او متبادله زاویو په اساس دا دواړه سره څنګه دي مساوي دي. دغه زاویه به څو درجې اوسي د اف 2 او اف آر ترمنځ زاویه به څو اوسي نامعلومه ده. فرض مثال ورته وایم ګاما. دا چې ګاما ده نو دا زاویه به چې اوسي ګاما به اوسي. ځکه چې دا خط او دا خط سره موازي دي او د یو قاطع په واسطه چې اف آر ده څنګه شوي قطع شوي نظر متبادله او متوافقه زاویو ته سره مساوي دي. اوس راځو د مثلث قاعده پرې تطبیق کوو. یا لاندینی مثلث راخلم یا پورتنی مثلث راخلم یا مستقیمه نیغ لیکم. نو یو موازي قوه د 2 سره رسموم. څومره د مقدار یې 10 واحده. دا مې یو 2 قوه دلته انتقال کړ چې مقدار یې 500 نیوټنه ده. بل سټپ کې مو څه کول د دې په ټپ باندې مو د بلې قوې ټپ کېښوده. د اف 2 قوې اف یو قوې ټپ لړم یعنې دا قوه په موازي ډول انتقالومه دلته په موازي ډول باندې انتقالو دلته انشاءالله چې موازي به اوسي. 8 واحده 1 2 3 4 5 6 7 8 8 واحده.
دا کومه قوه ده؟ دا افي یو قوه ده. افي یو قوه ده. مقدار څومره ده؟ مقدار 400 نیوټنه ده. او د دې ترمنځ زاویه څو درجې وه؟ زاویه پکې وه 130 درجې. بل ټپ کې موږ څه کول؟ ټل مو له ټپ سره وصله، ټل له ټپ سره یا د فیار سره موازي خط را انتقالوم همدلته. دا افي آر ده چې دغه فیار سره څنګه ده؟ موازي ده. افي آر ده چې مساوي کېږي افي یو جمع افي دوه سره. بل سټپ کې همدا خبره کړو. دا زاویه څونه ده؟ دا زاویه نامعلومه ده چې ورته وایو الفا. دا زاویه نامعلومه ده چې ورته وایم ګاما. دغه زاویه ده. هبلر ستاتیک کې دومره ویلي چې تاسو هم دا کار وکړئ. اوس زه راځم افي آر قوه هم څنګه کومه پیدا کوم. ما ویل چې ګاما او الفا وروسته مثالونه را روان دي، په هغوی کې د الفا او زاویې هم پیدا کوم. صرف اوس زه افي آر پیدا کوم. خاطر د دې که زه الفا او ګاما هم پیدا کړم نو ویډیوګانې اوږدېږي. افي آر چې سره مساوي کېږي، افي آر نامعلوم ده که نه. افي آر موږ وویلې دلته اوس دې کوسین قانون کاروو. افي آر مربع مساوي کېږي افي آر نه بغیر نورو ځینو مربعات. اف یو مربع جمع اف دوه مربع. اف یو مربع څونه ده؟ 400 مربع جمع څو؟ 500 مربع. منفي چې دوه چندې منفي 2 ضرب دی 400 ضرب دی څو؟ 500 ضرب دی کوسین دی د افي آر مخامخ چې کومه زاویه ده؟ افي آر مخامخ څو درجې زاویه ده؟ 130 درجې. یا د افي یو او اف دوه ترمنځ څو درجې زاویه ده؟ 130 درجې. 130 درجې. کله چې افي آر پیدا کړم دواړو طرفونه جذر ونیسم نو افي آر مساوي کېږي څو سره؟ 190 نیوټن سره. 190 نیوټن سره نه بلکې 811 نیوټن سره. افي آر مساوي کېږي 811 نیوټن سره. 811 نیوټن سره. 814.8 ده چې راونډ اف کړه مې ده 811 نیوټن راغی. او دلته مو دواړو طرفونه جذر نیولی. ګوره داسې هم پیدا کولی چې دغه زاویه د تیتا زاویه دا خط او دا خط څنګه دي؟ موازي دي که نه. او د دغې اف یو قوې قاطع په واسطه څنګه سوي؟ قطع سوي که نه. دا زاویه 130 درجې. دغه زاویه به څو درجې اوسي؟ دا به هم 130 درجې اوسي. 130 درجې اوسي. موږ پوهېږو چې د ځای نه تر ده ځای پورې یا د ځای نه تر هغه ځای پورې دا یو مستقیمه زاویه ده چې څو درجې کېږي؟ 180 درجې کېږي. 180 درجې نه چې 130 درجې ګوره. او دغه زاویه چې تیتا نامعلومه ده که نه، تیتا جمع 130 درجې کم څو به سي؟ 180 درجې زاویه به سي، ځکه دا یو مستقیمه زاویه ده. نو تیتا موږ ته چې ترلاسه کېږي 130 شاوخوا واړو څو کېږي؟ 50 درجې. نو د ځای څخه هم زه کولی شم چې ووایم تیتا څو درجې ده؟ 50 درجې. نو په هر ډول چې زاویې پیدا کوو هغه زموږ په اختیار کې دي. دریم جز کې په دې ډول سوال ورکړی چې اف یو قوه 450 نیوټنه مقدار لري، له افقي محور سره 20 درجې زاویه جوړه کړې، او همدارنګه اف دوه قوه چې دا افقي د 300 نیوټنه مقدار لري. لکه تیر سوال غوندې اف آر پکې وښایي، همدارنګه د متوازي الازلارې طریقې په اساس پکې او متوازي الازلارې طریقې په اساس او د متوازي الازلا د داخلي زاویې پیدا کوي.
او همدارنګه معلومې ځلې او نامعلومې ځلې او د مثلث د قدي په اساس هم پکې داخلي زاویې او ځلې وښایي او اف پکې وښایي. لومړي سټپ کې چې کوو د دوه ټیل لرمه د فیا په ټیل باندې ږدم. دا قوت چې ده افقي ده. ما په 2 واحدو اندازه کې دا څنګه کړې رسمه کړې په موازي ډول باندې میل ته انتقال کړ. دا د F2 قوه ده. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 ټیلونه مو سره یو ځای کړ. دا چې شوه دا د F2 قوه ده. مقدار یې څومره ده؟ 300 نیوټن. دلته یې نه لیکو. په دوهم سټپ کې چې کوو په دوهم سټپ کې د F1 د ټیل نه یو موازي خط له F2 سره رسموم. یو موازي خط چې له ده نه رسمه کړم F2 قوه مو چې ده افقي ده که نه تیار دغه 20 درجې زاویه چې جوړه کړې په همدغه خط ده هغه پرته ده قوه. څومره ده F2 واحده 1 2 3 4 5 6 7 واحده. سنس بیا کومه شی اوسي داسې دا چې څه اوسه دا د F2 قوه. په بل سټپ کې چې کوو د F2 د ټپ نه یو موازي خط له F1 سره رسموم. F1 سره چې موازي خط رسم کړم په دې ډول زه نه یو موازي خط راوړم. دا اوس چې شوه دا د F1 یو قوه ده چې مقدار 450 نیوټنه ده. محصله قوه به چې شي ټیلونه له ټپ سره یو ځای کوم. ټیلونه له ټپ سره دا یې FR ده. په بل سټپ کې موږ ته چې بله برخه کې موږ ته چې ویلي چې زاویې پیدا کړي. دا زاویه چې 20 درجې ده نو دا زاویه چې 20 درجې نو دا زاویه به څو درجې اوسي؟ هم 20 درجې اوسي. ځکه دا ځله او دا ځله چې دي موازي دي او مساوي دي. دا ځله او دا ځله مساوي دي او موازي دي او متوازي الله کې مخامخ زاویه بل سره چې دي نو مساوي دي. ښه د ځای نه تر دې ځایه پورې زاویه به څو درجې اوسي؟ دې زاویې ته زه وایم تیتا زاویه نامعلومه ده. نو د ځای نه تر دې زاویه به هم چې اوسي تیتا زاویه به اوسي. تیتا زاویه کومه شی پیدا کوم؟ موږ وویلې چې د متوازي الاضلاع داخلي زاویو مجموع څو درجې؟ 360 درجې. تیتا جمع بیا څو تیتا جمع څو 20 بیا څو 20 دوه دانې 20 دي نو دوه کې درکوم مساوي کېږي څو سره 360 درجو سره. تیتا جمع تیتا څو کېږي؟ 2 تیتا. 360 منفي 2 ضرب 20 څو کېږي؟ 40. دا هم په 2 تقسیمو دا هم په 2 تقسیمو چې کېږي تیتا مساوي کېږي 360 نه چې 40 لاړ څو کېږي؟ 360 تقسیم پر څو؟ 2. یو په 2 کې 2 شپږ 12 نو تیتا زاویه راغله 180 درجې. تیتا زاویه 180 درجې. دا چې 180 درجې شوه نو دا زاویه به څو درجې اوسي؟ دا به هم 180 درجې اوسي. ښه دا زاویه به څو اوسي؟ د F1 او FR ترمنځ زاویه به څه اوسي؟ نامعلومه ده. دلته فرض مثال الفا وایم. الفا دا چې الفا ده نو دغه زاویه به څه اوسي؟ دا به هم الفا اوسي چې دې مقدار هم نامعلوم ده دا به هم الفا اوسي. ښه د F2 او F1 ترمنځ زاویه څومره ده؟ دلته زه وایم بیتا. دا چې بیتا ده نو دغه زاویه به هم څه اوسي؟ بیتا به اوسي.
د اف ار او اف دوه ترمنځ دغه اف دوه ترمنځ دا اف دوه ده دا به هم بیتا اوسي بل جز ته راځو یو خو همدا خبره کړې چې تاسې پکې اف ار وښایئ صرف بلې ویلې چې د مثلث د قاعدې په اساس هم پکې اف ار وښایئ نو زه اوس راغلم یو برخه مثلث له دې متوازي الاضلاع څخه راخلم یا دا مثلث راخلم یا دا مثلث راخلم په موازي ډول باندې دا انتقالوه مدد موازي انشاءالله چې موازي به وشي واحده ده اف دوه واحده یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه درې څلور پنځه شپږ اووه اته نیم واحد دا اف دوه شو مقدار یې موږ ته معلوم ده څومره ده اف دوه مقدار معلوم ده 300 اف دوه ده نو مقدار به لینز به هغه اووه واحدې تر دې ځای پورې به یې بل سټپ کې چې کوو د دې په ټپ باندې ټل باندې د یو قوې ټپ ګدو دا قوه په موازي ډول دلته انتقاله په موازي ډول یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته دا له دې سره موازي ده دا اف یو ده چې څومره ده 450 نیوټن او دا دغه څو درجې ده 20 درجې ده 20 درجې بل سټپ کې چې کو ټل ټپ سره وصلو یا دغه اف ار په موازي ډول باندې دلته انتقالو په موازي ډول باندې انتقالو دا اف ار ده دا زاویه نامعلومه ده کنه موږ ورته نوم ورکړی الفا زاویه دا زاویه هم نامعلومه ده چې ورته ویلي بیتا زاویه بل زه بیا راځم د اف ار قوې مقدار پیدا کوم اف ار مساوي کېږي چې سره اف ار ګوره د اف ار مخامخ زاویه معلومه ده کنه څو درجې ده 20 درجې نو اف ار مربع مساوي کېږي اف یو مربع اف ار نه بغیر نور ځلې چې کومې دي د هغې مربع اف یو مربع 450 مربع جمع اف دو مربع 300 مربع منفي څو دوه چندې همدې ځلو اصل ضرب 450 ضرب 300 ضرب کوسین دی اف ار مخامخ چې کومه زاویه ده یا دې اف یو اف دوه ترمنځ چې کومه زاویه ده کوسین دې شل دی کله چې اف ار پیدا کړم اطرافونه جذر اخیستلی شو کنه هم جذر چې واخلو ترې اف ار پیدا کېږي اف ار مقدار ما پیدا کړی یو سلو ونوي نیوټن کله مې چې راونډ اف کړی ده 196.3 راغلی نیوټن راغلی چې ما یې راونډ اف کړ 190 راغی البته کولی مو چې دغه بل مثلث مو راخیستی ده هلته مو هم څنګه کړی وی اف ار پیدا کړی وی
وروسته موږ کولی شو ګوره دغه د الفا زاویه زه په دې طریقه هم پیدا کړم دغه د الفا زاویه دغه زاویه څو درجې دا زاویه 20 درجې ده که نه دا زاویه به هم څو درجې وسي 20 درجې وسي ځکه دا ځل او دا ځل څه دي موازي دي او د دې دوه قوې متقاطع په واسطه څنګه سوي قطع سوي نو دا زاویه چې 20 درجې ده موږ پوهېږو زه په ده باندې وروسته بحث کوم دلته اوس کار پکې ده د دې په خاطر چې د ویډیو لینک زیان نه شي نو کوشش کوو چې مثالونه لږ زر حل کړو دوهم سوال په دې ډول ورکړی دا هم 3 جزونه لري ویلي دي چې په لاندې هر یو کیس کې د اف قوه چې ورکړې دا به د یو او وي په محورونو باندې څنګه کوي تجزیه کوي یعنې وي ښایي صرف ویلي وي ښایي او همدارنګه د متوازي الاضلاع د داخلي زاویې پیدا کوي معلومې او نامعلومې ځلې زاویې پیدا نه کوي زاویې به یې وښایي یا علامت ګذاري کې لیبل کوي او همدارنګه د مثلث د قاعدې په اساس هم اف یو او اف بي دا به څنګه کوي وښایي راځو لومړي جز ته لومړي جز کې داسې سوال وکړه چې 200 نیوټنه قوه د اف چې د یو محور سره 10 درجې زاویه جوړه کړې همدارنګه د یو محور له افقي محور سره 45 درجې جوړه کړې درجې زاویه جوړه کړې او د یو محور او د وي محور ترمنځ زاویه چې دا 80 درجې ده لومړي سټپ کې موږ څه کول د اف د قوې د ټپ نه یو موازي خط مو وي سره رسمو تر څو یو باندې چې پیدا شي مرکبه یو موازي خط له وي سره رسمو د ټپ نه یو موازي خط رسمو دا خط او وي چې دی موازي دلته د وي محور یو محور څنګه قطع کړ نو د ځای نه تر دې ځای پورې چې کومه قوه ده دلته چې وایي سینس به په دې ډول اوسي دې قوې ته وایي اف یو یعنې د اف د قوې مرکبه د یو په محور دغه قوه چې ده دا د اف وي مقدار ده یا اف وي ده یعنې د وي په محور باندې د قوې مرکبه ده یا کولی شو چې د یو محور سره چې وکړم یو موازي خط رسم کړم تر څو وي محور قطع کړي یو موازي خط رسموم تر څو وي محور قطع کړي د وي محور یې دلته قطع کړه نو د ځای نه تر دې ځای پورې چې کوم قوه ده دغه قوه سینس بیا په دې طرف اوسي ځکه د اف قوې سینس صاحب څه نو وي په محور به پورته اوسي نو دا څه ده اف وي ده موږ پوهېږو چې دا ځل او دا ځل څه دي موازي دي نو هغه هم څه ده اف وي ده بلې ویلې چې داخلي زاویې وښایي د متوازي الاضلاع د ځای نه تر دې ځای پورې زاویه څو درجې ده بیا نو دغه زاویه به څو درجې اوسي دا به هم 80 درجې اوسي متوازي الاضلاع کې مخامخ زاویې څنګه دي مساوي دي ښه د ځای نه تر دې ځای زاویه به څومره اوسي یعنې د اف یو او وي ترمنځ د اف یو او اف وي ترمنځ زاویه به څومره اوسي دغه زاویه به څومره اوسي دې ته زه وایم الفا زاویه د الفا زاویه به څومره اوسي الفا زاویه موږ وویل چې پیدا کوو الفا جمع الفا جمع څو 80 بیا جمع 80 څو 80 دي 2 80 د دوه کې راغله دا مساوي کېږي څو سره 360 درجې سره 2 الفا مساوي کېږي 360 درجې منفي 140 درجې
دا هم په دوه تقسیمو دا هم ټول په دوه تقسیمو الفا مساوي کېږي 380 نه چې 140 لاړ شي 0 نه 0 دوه تقسیم پر دوه 260 تقسیم پر 200 کېږي 110 نو 110 درجې دغه زاویه شوه دا زاویه به څو درجې اوسي 110 درجې ښه دا چې 110 درجې ده نو دا زاویه به څو درجې اوسي دا به هم 110 درجې اوسي ځکه دا دواړه یو بل ته مخامخ دي یو خو همدا سټپ ویلی و چې تاسې څه شی وکوئ اف یو او اف وي رسم کوئ او همدارنګه داخلي زاویې پکې علامت ګذاري کوئ بل سټپ یې ویلی چې د مثلث د قاعدې په اساس تاسو څه شی وکوئ اف یو او اف وي وښایئ نو یو موازي خط دغه نه رسمومه چېرته دلته دا خط او یو خط څه دي موازي د دې مقدار به څومره اوسي دا وګورو یو دوه درې څلور پنځه واحده ده پنځه واحده موازي خط رسموم یو دوه درې څلور پنځه واحده نو دا او دا پنځه واحدې نه ډېر ښه یو دوه درې څلور یو دوه درې څلور نو پنځه واحده ده په بل سټپ کې چې کوو د ده په سټپ باندې د یو ټل ږدمه بیا دا قوه په موازي ډول انتقالومه چېرته دلته په موازي ډول مې انتقال څومره مقدار لري تقریبا دوه نیم واحده په موازي ډول یې دغه څه وه دا اف یو وه د یو محور سره مې موازي رسم کړه او دغه قوه مې ته انتقال کړه او دا څه ده دا اف وي ده همدارنګه اوس چې کوم دا اف قوه موازي ډول باندې راوړمه دلته یا ټل له ټپ سره وصلوم دا څه ده اف قوه ده قوې مقدار معلوم ده دی چې څومره ده 200 نیوټن 200 نیوټنه دا زاویه موږ ته معلومه ده څو درجې ده دا زاویه موږ ته معلومه ده چې 10 درجې نه بلکې څو درجې ده 110 درجې ده خو دا زاویه څو درجې ده دا زاویه د ځای نه تر د ځای پورې څو درجې ورکړي 10 درجې ورکړي نو دا زاویه به څو درجې اوسي دلته زه وایم تیتا زاویه به څو درجې اوسي موږ ته وایي چې د مثلث داخلي زاویو مجموع څو درجې ده 180 درجې تیتا جمع 10 جمع 110 مساوي کېږي څو سره 180 درجو سره نو تیتا زاویه څو کېږي 110 څو کېږي 140 نه چې 180 نه چې 140 لاړ شي 40 درجې نو دا زاویه څو درجې شوه 40 درجې شوه دا زاویه 40 درجې شوه هبلر ستاتیک کې دا تمرین جوړ کړی صرف همدومره ویلي چې اف یو او اف وي وښایي او همدارنګه د زاویې علامت ګذاري کوي موږ راځو د اف یو او د اف وي مقدارونه هم پیدا کوو دا چې په اساس پیدا کېږي دا د کوسین د قانون په اساس پیدا کېږي
زه راځم اول د اف یو مقدار پیدا کوم. اف یو تقسیم پر چی دی د یو مخامخ د اف یو مخامخ کومه زاویه پرته ده دا زاویه چې دا مقدار څومره و 40 درجې 40 درجې زاویه پرته ده مخامخ د اف یو چې ده 40 درجې نو ساین دی 40 درجې ساین قانون نه کار اخلو مساوي کیږي اف قوه معلومه ده او د دې مخامخ زاویه معلومه ده نو اف قوه څومره ده 200 تقسیم پر چی ساین دی 110 درجې ساین دی 110 درجې 200 ضرب 40 بیا تقسیم کوی سو ساین 110 درجې نو اف یو مساوي کیږي اف یو ضرب د ساین دی 110 درجې دا مساوي کیږي 200 ضرب د ساین دی 40 درجې دا هم په ساین دی 110 درجې وشو او دا هم په ساین دی 110 درجې وشو نو اف یو مساوي کیږي دا سره اختصاریږي اف یو مقدار راځي یو سلو شپږ دېرش اعشاریه یو اتیا یو سلو شپږ دېرش اعشاریه یو اتیا نیوټن همدارنګه که چېرته زه غواړم اوس د اف وي مقدار پیدا کوم اف وي مساوي کیږي اف وي تقسیم پر چی د مخامخ د اف وي کومه زاویه پرته 30 درجې نو ساین دی 30 درجو مساوي کیږي اف څومره 200 تقسیم پر چی د اف مخامخ چې کومه زاویه ده ساین دی 110 درجې نو دغه څخه چې طرف وسط کو او بیا یې ساین 110 باندې تقسیم کړو نو وی مقدار راځي څومره 106.2 نیوټن په دوهم سوال کې دې جز په دې ډول ورکړه ویل دي که چېرته د اف قوه د یو محور سره د وي محور سره څومره زاویه ولري 80 درجې زاویه ولري او همدارنګه د وي او یو محورونو ترمنځ 260 درجې زاویه وسی نو تاسو بیا هم د اف قوه د یو په محور باندې مرکبه تجزیه کوي او د وي په محور باندې مرکبه تجزیه کوي او همدارنګه د متوازی الاضلاع داخلي زاویه مجموع علامت گذاری کوي او د مثلث په طریقه هم اف یو او اف وی څنګه کوي وخایي بیا هم دلته هم ویل چې تاسو اف یو او اف وی مقدارونه پیدا کړئ خو زه بیا هم پیدا کوم په لومړي سټپ کې موږ څه کول چې کله مو یو قوه تجزیه کوله زه غواړم په یو محور تجزیه کوم یو وی محور سره چې کوم یو موازي خط رسموم د اف د قوې د ټپ نه موازي خط دا خط چې سره موازي ده د وی سره موازي ده د یو محور دلته قطع کړم نو د دې مرکز نه تر دې ځای پورې چې کوم مرکبه ده سنس د په دې طرف دې ته ویل کېږي اف یو یعنی د اف د قوې مرکبه د یو په محور او دا چې ده د دې سنس به چې څرنګه اوسي او دا خپله سنس به په دې طرف اوسي دا اف وی ده بدون دې چې زه بله مرکبه د یو محور سره رسم کوم تر څو بي محور رسم کړي قطع کړي نو زه پوهېږم چې اف وي چې ده دا ده کولی شم همغه مثلث راواخلم اف وي او اف یو پرې پیدا کړم خو زه یې رسموم یو محور سره موازي خط رسموم تر څو بي محور قطع کړي موازي د وي محور یې دلته قطع کړ نو د مرکز نه تر دې ځای پورې فاصله چې ده دا سنس به کومه شی اوسي داسې
دته ویل کېږي اف وي اف وي. یو خو یې همدا سټپ ویلی. بل سټپ یې ویله چې تاسې پکې څه پیدا کړي داخلي زاویې د متوازي الاضلاع ده. موږ دغه زاویه پیدا کړو دا څو درجې راول نه پوهېږو که نه، خو په دې پوهېږو چې ده ځای نه تر ده ځای پورې ټوله زاویه څو درجې ده. ده ځای نه تر ده ځای پورې دا زاویه چې نامعلومه ده ته زه تیتا وایم. دا د اف یو او اف ترمنځ چې کومه زاویه نامعلومه هغه ته ما تیتا وایم. خو د اف او تیتا زاویه د اف او د اف یو ترمنځ ده. د اف او د یو ترمنځ چې کومه زاویه ده هغه څو درجې ده؟ 120 جمع څو؟ جمع 80. جمع 80 ده. که له دې نه دا تیتا زاویه منفي کړمه تیتا زاویه، نو کومه زاویه ما ته لاسته راکوي؟ نو ما ته دغه زاویه لاسته راکوي چې دا مستقیمه زاویه یعنې 180 درجې راکوي. که تیتا زاویه ته یې منفي کړم، دا د اف او اف یو ترمنځ چې کومه زاویه ده ته منفي کړم، دا به شي سره مساوي شي 180 درجې سره. 180 درجو سره چې مساوي کېږي، یو سلو 20 درجې جمع 180 درجې څو 80 درجې څو کېږي؟ 190 درجې. تیتا به اخوا ویسو او 180 به دا خوا وروړو. 190 درجې منفي 180 درجې دا مساوي کېږي چې سره تیتا اخوا چې ویسو مثبت کېږي. 90 نه چې 190 نه چې 180 راشي نو 10 درجې. 10 درجې چې شوه د اف یو او د اف ترمنځ زاویه شوه. دا زاویه څو درجې شوه؟ دا 10 درجې شوه. ښه دا چې 10 درجې شوه نو دغه زاویه به څه شي؟ د اف او د اف یو ترمنځ زاویه به څو درجې وشي؟ دې زاویې ته زه وایم الفا. موږ پوهېږو چې ده ځای نه د یو دې اړخ نه تر دې اړخه دا ټوله څو درجې زاویې ده؟ 180. کله چې الفا جمع 80 کم الفا جمع 80 ګوره دا 80 زاویه دغه ځای نه د اف او د وي ترمنځ زاویه 80 کم دا به نو څو درجې شي؟ د ځای نه تر د ځای پورې یعنې 180 درجې زاویه. الفا زاویه چې پیدا کوم 180 خواړو چې کېږي 180 منفي 80 څو کېږي؟ 110 درجې. نو دا زاویه څو درجې شوه؟ 110 درجې. دا زاویه 110 درجې شوه. ښه دا زاویه چې 110 درجې شوه دغه زاویه به څو درجې وشي؟ دا به هم 110 درجې وشي. نظر شته دا خط او دا خط سره موازي دي که نه، د دې قاطع په واسطه قطع شوي 110 درجې به دا وشي. ښه دا زاویه به څو درجې وشي؟ دا زاویه دا خط او دا خط موازي او د دې قاطع اف قاطع په واسطه قطع شوي، نو دا تیتا زاویه ده، دا به هم تیتا وشي. تیتا زاویه څو درجې وه؟ 10 درجې. نو دا به هم 10 درجې وشي. نو په لنډ او کې داسې ویلی شو چې دغه ځای نه تر ده ځای پورې د اف وي او د اف یو ترمنځ زاویه څو درجې ده ټوله؟ اف یو او اف وي ترمنځ زاویه څو درجې ده؟ 10 جمع 110. 10 جمع 110 درجې. 10 جمع 110 جمع 10 څو درجې کېږي؟ 120 درجې. او نو دا زاویه به هم څو درجې وشي؟ 120 درجې به وشي. ښه دغه زاویه به څو درجې وشي؟ دا نامعلومه ده، دته وایم ګاما زاویه. او دا زاویه به څو درجې وشي؟ د اف او اف یو ترمنځ. نو دا هم نامعلومه ده، دته وایم دا چې ګاما ده نو دا به هم ګاما وشي. ګاما زاویه کومه شکل راکړو؟ ګاما زاویه مساوي کېږي ګاما جمع ګاما چې څو کېږي؟ 2 ګاما جمع 120 یا جمع 120 دوه 120 دي که نه، نو 2 کېدل مساوي کېږي څو سره؟ 360 درجو سره.
ځکه د متوازي الاعلی داخلي ضربو مجموعه 360 درجې. نو 2 ګاما مساوي کېږي 360 منفي 240 درجې. دا هم په 2 تقسیم او دا هم په 2 تقسیم. نو ګاما به مساوي سي څو سره 380 نه چې 240 لاړ شي څو کېږي 0.2 1 تقسیم په 2 120 تقسیم 2 شپېته. نو ګاما زاویه به څو رسي 80 درجې رسي. دا زاویه به 80 درجې رسي. دا چې 80 شوه نو دا به هم څو درجې وسي ګاما زاویه ده نو دا به هم 80 درجې وسي. دا ښه زاویې مو پیدا کړې. اوس راځو یو برخه مسله ترې اخلو او دلته پرې اف یو او اف وي پیدا کړو. بل ځل کې ویلي ول همدا چې تاسو څه پیدا کړئ وزن او موازي خط په همدغه مقدار 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 موازي ډول باندې انتقالو. یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته دا خط او دا خط څنګه دي موازي. که موازي راغلي نه وي نو موږ دقت باندې کړی. دا چې ده اف یو ده. بل خط چې کوو د دې ټل نه یو موازي خط رسمو د اف یو سره. مقدار څومره ده؟ مقدار یو دوه نو 2 واحد. دا چې ده اف وي ده. بل موازي خط بل خط رسمولو چې سره اف سره موازي خط د ځای نه رسمو هلته یا همدغه ټپ له ټپ سره وصلو ټل له ټپ سره یا ټپ له ټپ سره. دا چې دا خط او دا خط څه دي موازي. دا چې ده د اف قوه ده. مقدار څومره ده 400 نیوټن. دا زاویه څو درجې وه د اف او اف یو ترمنځ زاویه څو درجې وه 10 درجې. دا زاویه 10 درجې ده. دا زاویه څو درجې ده؟ دا زاویه موږ پیدا کړه 80 درجې ده. 80 درجې ده. ښه دا زاویه به څو درجې وسي؟ دا زاویه نامعلومه ده که نه. فرض مثال دلته وایم بیتا زاویه. بیتا زاویه مساوي کېږي چې سره بیتا جمع 10 جمع 80 څو کېږي 180. نو 180 منفي 80 منفي 10 څو کېږي 110 درجې. 110 درجې. دا زاویې چې پیدا شوې اوس راځو د اف یو او اف وي مقدارونه پیدا کړو. راځه لومړی د اف یو مقدار ته. اف یو تقسیم په چې ساین د همدغې اف یو مخامخ زاویه ساین د 110 درجې. ساین د 110 درجې دا زاویه ده. دا مساوي کېږي چې سره اف قوه معلومه ده که نه 400 تقسیم پر د اف مخامخ چې کومه زاویه ده اف مخامخ 80 درجې ساین د 80 درجې.
دلته څخه چې طرف وسط یې کړو بیا په ساین شپېته درجې وویشو نو اف یو پیدا کېږي چې څومره ده اف یو اف یو مساوي ده 434.03 میټر 434.03 میټر او اف وی ته راځو اف وی تقسیم پر د اف وی مخامخ چې کومه زاویه ده څو درجې ده 10 درجې نو ساین دې 10 درجې مساوي کېږي څو سره اف تقسیم پر اف څونه ده 400 که اف نه کوتنه داسې هم کولی شو چې اف یو خو پیدا کړه اف یو مخامخ زاویې باندې ساین زاویې باندې بیا تقسیم کړو یا اف تیار معلوم ده نو اف باندې عمل کوو اف تقسیم پر څو ساین دې 80 درجې بیا طرف وسط یې چې کړو اف یو مساوي کېږي اف وی مساوي کېږي اف وی مساوي کېږي 8.0 نیوټن 8.0 نیوټن دا د اف وی مقدار شو دا د اف یو مقدار شو کولی مو چې دا د پاس مثلث مو هم راخیسته او بیا مو پرې اف یو او اف وی پیدا کړي وي دلته دا د دې سره څنګه دي موازي دي اف یو د دې اف یو سره موازي ده دا اف له دې اف سره موازي ده دا اف وی د دې اف وی سره موازي ده په دوهم سوال کې سی جز ورکړه اخیرنی سوال اخیر سوال ویلي دي که چېرته د اف قوه چې 600 نیوټنه مقدار لري د وي محور سره 40 درجې زاویه ولري او همدارنګه د وي محور له یو محور سره 10 درجې زاویه ولري نو تاسو اف یو او همدارنګه اف وی د متوازي الاضلاع طریقې په اساس وښایي او همدارنګه د متوازي الاضلاع داخلي زاویې پیدا کړئ او همدارنګه د مثلث د طریقې په اساس هم اف یو او اف وی ترسیم کړئ او موږ یې چیک کړو مقدارونه هم پیدا کړو کتاب کې مقدارونه نه دي لومړي سټپ کې چیک کړو زه غواړم چې د وي په محور باندې د 600 نیوټنه قوې هغه مرکبه پیدا کړم نو د یو محور سره یو موازي خط رسموم تر څو د وي محور قطع کړي د یو محور سره موازي خط کله چې مې موازي خط دا خط له یو سره چېرته موازي دی او دا چېرته اف یې دلته چې قطع کړه د دې مرکز نه تر دې قطع شوي نقطې پورې دلته څه شی وایي دلته اف یو وایي اف وی وایي د وي په محور باندې مرکبه سنس به کومه شی اوسي دلته که موږ وګورو د اف د قوې سنس په دې طرف ده نو د اف وي سنس به هم په دې طرف اوسي که بله موازي خط رسم هم نه کړم چې زه پوهېږم چې دغه څه ده دغه څه ورته وایي دا د اف یو ده خو موږ یو موازي خط رسموو له ټن نه یو موازي خط رسموم له وي سره تر څو یو محور قطع کړي وي سره یو موازي خط رسموم دا موازي تر څو د یو محور قطع کړي یو محور یې دلته قطع کړه اوس موږ پوهېږو چې د ځای نه تر دې ځای پورې چې کوم قوه ده دلته چې وایي اف یو وایي دغه قوې سنس به کومه شی اوسي د دې قوې سنس به په دې طرف اوسي ځکه ټیلونه له ټیپ سره یو ځای سوي ټیپ سره
اوس داخلي زاویو ته راځو. دا زاویه پیدا کومه ده، دې زاویې ته وایم چې الفا. دا زاویه چې الفا سي نو دا زاویه به هم چې اوسي الفا به اوسي. اول خو دا خو مې تیار لیبل کړي. دا چې ده دا اف وي ده او دا قوه چې ده اف ده. دا الفا ده، دا به هم الفا اوسي. اوس چې زه الفا پیدا کوم زه دغه ځای نه تر دې ځای زاویې ته څنګه ده اړتیا لرم. دې ځای نه تر دې ځای زاویې ته د اف وي او د اف ترمنځ زاویه څو درجې ده؟ 40. او د وي او د یو ترمنځ زاویه څو درجې ده؟ 30. ما ته به دغه زاویه څو درجې لاسته رسي؟ دا زاویه چې لاسته راځي موږ پوهېږو چې د ځای نه تر د ځای پورې دا ټوله څو درجې ده؟ دا ټوله 180 درجې ده. 180 درجې مستقیمه زاویه ده. که 180 درجو نه 180 درجو زاویه نه دا 40 درجې هم لرې کړم، دا 40 درجې زاویه لرې کړم او همدارنګه دا 30 درجې زاویه لرې کړم، نو کومه زاویه به ماته پاتې سي؟ دغه زاویه به پاتې سي. دلته زه چې نوم ورکوم فرض مثال تیتا زاویه به پاتې سي. دا 40 منټه لرې کړه، دا 30 منټه لرې کړه، دا 180 نه نو تیتا زاویه پاتې کېږي چې دا څو کېږي؟ 180 نه چې اویا لاړ سي 110 درجې زاویه ده. ښه دا 110 درجې زاویه ده. نو دغه زاویه به څه اوسي؟ دا به هم 110 درجې اوسي، ځکه چې دا خط او دا خط څه دي؟ موازي دي. نظر متبادله او متوافقه زاویو ته دا څه ده؟ تیتا زاویه ده چې مقدار یې څومره ده؟ 110 درجې زاویه. ښه دا چې 110 درجې زاویه ده نو دغه زاویه به څومره اوسي؟ د ځای نه تر د ځای پورې دا زاویه به څومره اوسي؟ دا خط او دا خط چې دي موازي دي که نه؟ دا به هم څو درجې اوسي؟ 40 درجې به اوسي. دا زاویه 40 ده نو دا به هم 40 اوسي. ښه الفا زاویه به کومه شی اوس پیدا کړو؟ الفا زاویه چې پیدا کوو موږ وویلې چې دغه زاویه دلته مې نوم ورکړی دی، دلته وایم ګاما زاویه. ګاما زاویه دا ګاما ده نو دغه ځای نه بیا تر دغه ځای پورې به هم چې اوسي؟ ګاما اوسي. د اف یو او اف وي ترمنځ به هم چې اوسي؟ ګاما اوسي. موږ ویلې او ګاما زاویه چې سره مساوي ده 40 جمع څو؟ جمع دا بل 50. 40 جمع 110 څو کېږي؟ 1.5 درجې زاویه کېږي. موږ وویل چې الفا زاویه چې زه اوس پیدا کوم الفا مساوي کېږي الفا جمع الفا 2 الفا جمع څو کومه 2 دانې 150 1.5 دا جمع 1.5 دا ټول څو کېږي؟ 380 درجې متوازي العدله داخلي زاویو مجموع 380 درجې کېږي. نو 2 الفا مساوي کېږي 380 درجې منفي 300 تقسیم پر 2 دا هم په 2 تقسیم او دا هم په 2 تقسیم. نو الفا مساوي کېږي څو سره؟ 380 نه 300 لاړ شي 80 تقسیم 2 30. نو الفا زاویه راغله 30 درجې. دا زاویه به راشي څو درجې؟ 30 درجې. دا زاویه چې 30 درجې شوه نو دا زاویه به هم څو درجې اوسي؟ 30 درجې اوسي. 30 درجې او دا هم 30 درجې. یو سټپ خو همدا ویلی و چې تاسې زاویې پکې علامت ګذاري کړئ او شی پکې ترسیم کړئ، اف یو او اف وي ترسیم کړئ. بل سټپ یې ویلی چې له همدې متوازي العدله څخه یو مثلث راواخلئ یا د مثلث د قضیې په اساس یو مثلث رسم کړئ تر څو موږ اف یو او اف وي پیدا کړو. زه راځم اف یو اول د خط نه یو موازي خط انتقالوم دلته مقدار څومره ده؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 تقریبا 8 نیم.
په موازي ډول دلته موازي ډول مو دلته انتقال کړ. اته نیم، یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته. دا چې ده دا د اف یو قوه ده. بل چیک و د دې په ټیم باندې یو د اف وي ټیلیږدو اف وي دا ده که نه همدغه را انتقالو په موازي ډول دلته افقي قوه ده، نو په موازي ډول یې دلته انتقال مقدار به څومره اوسي دلته به وګورو چې څومره یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته، نهه، یولس نیم په موازي ډول باندې دلته انتقال کړئ. یو، دوه، درې، څلور، یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته، نهه، لس، یولس تقریبا. په دې ځای پورې البته دا د اف یو سره چیرې موازي ده سنس به په دې طرف اوسي اف ای بي ده او دا زاویه موږ پیدا کړه چې څو درجې ده 30 درجې ده او دا زاویه ده 30 درجې. بل سټپ کې چیک و تل له ټپ سره وصل یا هغه قوه په موازي ډول دلته انتقال دغه دې قوه دلته په موازي ډول انتقال نو سنس به کومه شی اوسي سنس به په دې طرف اوسي دا چې ده اف ده چې مقدار یې څومره ده 600 نیوټن. دا زاویه څو درجې وه دا زاویه چې وه دا زاویه وه 110 درجې. دا زاویه به څو درجې اوسي دا زاویه موږ وویل 40 درجې ده یا که مثلا داخلي زاویې وګورو 180 نه چې 180 منفي 10 منفي 180 منفي 10 منفي 110 نو 40 درجې راکوي. دغه زاویه ښه زاویې پکې پیدا شوې. اوس راځو اف یو او اف یو پیدا کړو. زه راځم لومړی اف یو ته اف یو تقسیم پر ساین دی د اف یو مخامخ زاویه څو درجې ده 40 درجې ده. دا مساوي کېږي چې سره اف 600 تقسیم پر څه شي د اف مخامخ څو درجې زاویه ده ساین دی 30 درجې. که چېرې د طرف وسط یې کړو او بیا یې په ساین د 30 درجو تقسیم کړو اف یو مساوي کېږي څو درجو سره اف یو مساوي کېږي 201.15 201 دلته بیا رسېږي اف یو مساوي کېږي 201.15 نیوټنه. همدارنګه که چېرته د وي پیدا کولو ته رسو اف وي تقسیم پر شي ساین دی د اف وي مخامخ څو درجې زاویه ده 10 درجې 110 درجې مساوي کېږي څو سره 600 تقسیم پر ساین دی 30 درجې د 600 مخامخ څو درجې زاویه ده 30 درجې. نو که طرف وسط یې کړو بیا په ساین د 30 درجو تقسیم کړو اف وي به مساوي سي 11.23 نیوټن. که چېرته موږ اف یو او اف وي ته وګورو نو له محصله قوې نه زیات دي یعنې 600 نیوټن نه څنګه ده زیات ده. کېدای شي د یو قوې مرکبې د راکړل شوې قوې څخه څنګه اوسي
غټ قیمت ولري. مقدار کې چې اوسي زیات اوسي لکه دلته چې ده. دا و د نن ورځې درس د تعالی دې وکړي چې یو څه مو ترې زده کړي اوسي. ستاتیک داسې یو مضمون ده چې موږ باید پکې زیات مثالونه حل کړو تر څو مو ذهن پرې ښه خلاص شي او دې ته باید وخت ورکړو حتمي. که وخت ورنه کړو او زه که چېرته کوشش وکړم چې 30 دقیقې یا 15 دقیقې ویډیو جوړې کړم نو دلته بیا موږ نه شو کولی چې زیات مثالونه حل کړو. نو دې په خاطر د دې ویډیوګانو لینک زیاتېږي چې موږ پکې مثالونه زیات حل کړو.